سلامونه نیکی هیلې قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده. زه تیمورشاه کمال او نن له ما سره په خوا کې طاهر لیوال او عبدالمالک کلمیار او اختر لالا تشریف فرما دي. زموږ په نننۍ خپرونه کې به موږ و تاسو ته ملګرو بیا یو کتاب معرفي کوو او دا کتاب د شاعر او د شاعرۍ ذکر به کوو او تاسو ته به یې درکونه درښیو او تاسو به دا کتاب اخلی او بیا به یې مطالعه کوئ او بیا به یې پر شاعري خوندونه اخلی. قدرمن لیدونکو، موږ د پیاوړي لیکوال لخوا دغه کتابي سلسله د همدې کار لپاره پیل کړې ده چې د خپلې سویلي پښتونخوا د شاعرانو او د لیکوالو د ځوانانو او سلبزایي هم وکړو او په نوي نسل د کتابو شوق هم پیدا کو او ځوانان مطالعې ته وهڅوو چې مطالعه وکړي، د خپلې مورنۍ ژبې شاعران، اتلان، لیکوالان، پوهان ولولي، ویې او ځانونه ترې خبر کی او د خپل پښتني تاریخ او د خپل پښتو ادب څخه ځانونه خبر وساتي. نو داسې به موږ د اغیارو د دسیسو او د غلطو منصبو څخه هم ځان ژغورلی وي او د خپلو پوهانو خبرې به مو اورېدلې وي. نو بیا به مو څوک نه تیر باسي، نه به مو په خپل منځي جنګو ته هڅوي او نه به مو د یو بل سره جنګوي. موږ ته پکار دی چې د پوهانو، د عالمانو او د شاعرانو خبرې واورو او بیا یې عملي کو. نو داسې به موږ د دشمن مقابله هم کړې وي او د خپل وطن او د خپلې خاورې دفاع به مو هم کړې وي. علم ضروری دی، په خپلو بچانو یې پکار د حاصل کو، په خپلو ځوانانو یې پکار د حاصل کو. جهالت تباهي ده، تیاره ده، توره شپه ده او موږ د اغیار په لاسو باندې پلوري، خرڅوي مو، په اپس مو جنګوي، په اپس مو وژني. کله که موږ علم حاصل کړي او پوه سو نو بیا به مو څوک نه جنګولی سي او نه به مو استعمالولی سي. موږ ته پکار ده چې موږ علم حاصل کو، خپل لیکوال، خپل شاعران او خپل پوهان ولولو، هغه مطالعه کو او د خپل تاریخ به هم خبر سو، د خپل ادب به هم خبر سو او هوښیاران به هم سو. نو نن موږ راځو د نن د شاعر او کتاب خپرونې ته. نن موږ و تاسو ته دغه خوندور کتاب چې د محمد عیسی غریب لخوا چاپ سوی دی او دا د دویمه شعري ټولګه ده. ستا د ښایست ګلونه ډیر دي، دا د شاعر د کتاب نوم دی. دا ملګرو خپروندویه فخر افغان باچا خان پښتو ادبي ټولنې چمن چاپ کړی دی او بیا یې پښتو ادب ته سپارلی دی. د کتاب نوم دی ستا د ښایست ګلونه ډیر دي، دویمه شعري ټولګه. ویناوال محمد عیسی غریب، کمپوزر مطیع الله زلال، د پښتۍ طرحه میرویس ظهوري ایران او چاپوار لومړی چاپشمیر 1000 ټوکه، چاپځای لاهور، چاپکال 2014، چاپلړ لومړی خپروندویه فخر افغان باچا خان پښتو ادبي ټولنه چمن. او درکونه دي ملګرو چې تاسو به دا کتاب ترلاسه کوئ. اپیس کتبخانه، عیدګاه چوک، مرغۍ بازار چمن او افغان کتاب پلورنځی احمدشاهي مارکیټ کندهار. خو په کوټه کې هم تاسو دغه کتاب ترلاسه کولی سئ. ستا د ښایست ګلونه ډیر دي. محمد عیسی غریب زموږ د چمن ډیر خوندور او ځیرک لیکوال دی. د چاپي اثار دي، د تصانیف
د کوژک ګلونه لومړۍ شعري ټولګه ده. د پښتون قامي تحریک ملي مشر خان شهید جیلانی خان اڅکزی او د عدم تشدد تحقیقي څیړنیز نثري ټولګه لومړۍ او دویمه برخه. ستا د ښایست ګلونه ډیر دي د لیکوال دا دویمه شعري ټولګه. ملګرو محمد عیسی غریب ډیر رښتیا ګویه، ډیر زړور او ډیر خوندور شاعر دی او څه چې پر زړه او پر قلم او پر ذهن ورسی نو هغه د قلم په څوکه کتاب ته او کاغذ ته خامخا انتقالوي او بیا یې موږ او تاسو ته وړاندې کوي او هغه څه چې دی په ټولنه کې ویني او دی احساسوي او څه د ده په نظر بد ورځي هغه په بدو باندې و موږ ته وړاندې کوي او که مثبت ورغلی وي نو هغه و موږ ته په مثبت بیانوي. محمد عیسی غریب په خپله شاعري باندې ډیر برلاسی دی او خپله شاعري په ډیر خوند او په ډیر ذوق سره سرته رسوي او موږ او تاسو ته خپل فکري هغه څه وړاندې کوي چې د ده پر ذهن ورغلی وي. ملګرو تاسو به په دې هیله یاست چې د محمد عیسی غریب شعري ټولګه خو راته معرفي سوه نو د ده د کلام نمونه به څنګه وي. نو بلې قدرمنو لیدونکو د ده د کلام نمونه ده. دی په یو کلام کې وایي وی ښه دی که بد دی د رښتیا ویل عادت پکې سته. ښه دی که بد دی د رښتیا ویل عادت پکې سته. غریب که هر رنګه دی دغه یو صفت پکې سته. ښه دی که بد دی د رښتیا ویل عادت پکې سته. غریب که هر رنګه دی دغه یو صفت پکې سته. راسه پښتون زړه در ښکاره کړم در معلومه بسی. راسه پښتون زړه در ښکاره کړم در معلومه بسی چې څومره مینه د وطن او د ملت پکې سته. ما د ملګري عیب نه ښکاره کاوي تر ډیره. ما د ملګري عیب نه ښکاره کاوي تر ډیره. ما یې ساتلی و دا راز منافقت پکې سته. او موږ د پښتو ژبې پښتون کلتور ملت دپاره موږ د پښتو ژبې پښتون کلتور ملت دپاره موټي رانغښتي دي نه پانګه نه عزت پکې سته. موږ د پښتو ژبې پښتون کلتور ملت دپاره موټي رانغښتي دي نه پانګه نه عزت پکې سته. او ما چې ټول ولوست پکې ومې لیدو ستر لیکواله. ما چې ټول ولوست پکې ومې لیدو ستر لیکواله. رښتیا رښتیا دي ولی خان حقیقت پکې سته. او چې ته به نه وې نو هغه به ستا غزل کتله. چې ته به نه وې نو هغه به ستا غزل کتله. او غریبه دا به یې ویل صلاحیت پکې سته. نو قدرمنو لیدونکو زه به یې و تاسو ته یو بل کلام وړاندې کړم. له نرمۍ کار اخلم حکمت خاموشه کړی یمه. له نرمۍ کار اخلم حکمت خاموشه کړی یمه. ژوند تیروم خپل شرافت خاموشه کړی یمه. او دا نه چې سر د مار کوټل نه غواړي خوله د رقیب. دا نه چې سر د مار کوټل نه غواړي خوله د رقیب. زه دغه دواړو ته حیرت خاموشه کړی یمه. زما هم زړه غواړي چې په هر میدان کې لوبې وکم. زما هم زړه غواړي چې په هر میدان کې لوبې وکم. هسې ورځ ستړې د غربت خاموشه کړی یمه. او
تا یادوم تا یادوم تا یادوم په زړه کې تا یادوم تا یادوم تا یادوم تا یادوم په زړه کې یوازې ناست یم عبادت خاموشه کړی یم او دوی وای بې زړه دی غریب نه منم بخښنه غواړم دوی وای بې زړه دی دوی وای بې زړه دی غریب نه منم بخښنه غواړم وارې ته ناست یم خو نوبت خاموشه کړی دوی وای بې زړه دی غریب نه منم بخښنه غواړم وارې ته ناست یم خو نوبت خاموشه کړی یم قدرمنو لیدونکو د محمد عیسی غریب ډېره ښکلې او خوندوره شاعري ده په یو بل کلام کې وایي وای پر کرشه له هېواده مخه ښه کوي او ژاړي پر کرشه له هېواده مخه ښه کوي او ژاړي ویرجینې ټپې وایي زمزمه کوي او ژاړي یو څو د کلي نجونې یې پوښتنې ته نن راغلې یو څو د کلي نجونې یې پوښتنې ته نن راغلې بوډۍ ورته د پیغلې لور کیسه کوي او ژاړي یو څو د کلي نجونې یې پوښتنې ته نن راغلې بوډۍ ورته د پیغلې لور کیسه کوي او ژاړي له جنګه دومره ستړې ده په لپو لپو اوښکي له جنګه دومره ستړې ده په لپو لپو اوښکي چې سوله په کابل کې یوه شپه کوي او ژاړي او په څومره مینه ناکه او په نرمه لهجه وایي په څومره مینه ناکه او په نرمه لهجه وایي هغه چې له قرآنه ترجمه کوي او ژاړي په څومره مینه ناکه او په نرمه لهجه وایي هغه چې له قرآنه ترجمه کوي او ژاړي او بېګاه له امزولو سره ډک زړګی خالي کړ بېګاه له امزولو سره ډک زړګی خالي کړ او یو ځوړنده تصویر ته اشاره کوي او ژاړي نه زه غریبه سیاله کړم نه سیاله پښتونخوا کړه نه زه غریبه سیاله کړم نه سیاله پښتونخوا کړه پښتو له پښتنو مطالبه کوي او ژاړي پر کرشه له هېواده مخه ښه کوي او ژاړي ویرجینې ټپې وایي زمزمه کوي او ژاړي قدرمنو لیدونکو شاعري ډېره خوندوره ده چې څومره کلامونه درته وایو د خوند ډک دي خو نسو کولی د وخت کمی دی نو موږ د خپلو ویډیو مخصوصه حد لرو هغه حد ته راورسېدو د محمد عیسی غریب دغه دویمه شعري ټولګه ستا د ښایست ګلونه ډیر دي لاسته راوړئ ویلولئ د شاعر خیالات او د شاعر فکر به تاسو ته خپله معلوم سي کام دوسته هیواد پالونکی او د خاورې مین شاعر محمد عیسی غریب صاحب د ده نه یو جهان مننه کوو چې پیاوړي لیکوال ته خپل کتاب ډالۍ کوي او پیاوړي لیکوال نن دا دی و تاسو ته معرفي کوي تاسو ویډیو مخته شیروئ ملګرو زما شخصي پیج ته هم د تیمورشاه کمال په نامه دی زما شخصي پیج ته هم راځئ کله کله تاسو به نور شعرونه او نور پروګرامونه هم ګورئ خو ستړی پښتون یاد لرئ او زموږ دا د کتابو لړۍ را سره بدرګه کوئ او مخته یې شیروئ ملګرو او موږ به له تاسو سره هر اتوار ملاقات کوو خو نن موږ د تاسو څخه پر همدې ځای زه تیمورشاه کمال طاهر لیوال او عبدالمالک کلمیار اختر محمد لالا شیر محمد شادمن او زموږ په محفل کې ټول ناست ملګري له تاسو اجازه غواړو پر الله مو سپارو ژوندي اوسئ